سلامونه ښه راغلاست ګرانو دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست ګرانو دوستانو. دا هم د 22مې میاشتې د 2مې هفتې میاشتې راځي چې په شریکه وګورو. لومړۍ میاشت ګرانو دوستانو 10 پیره باید کټ راواخلئ او وبوهئ. ورپسې هم ګرانو دوستانو دویم میاشت چې دی 15 پیره به ګیلې شوټ یا د ډرپ هغه لباس راواخلئ. تاسو راسره کتلی شئ. ورپسې هم 100 دقیقې به د گیم په داخل کې تېرې کړئ، مثلا گیم پکې وکړئ. ورپسې هم یو ځل به د یو سلا شاجور مثلا شاجور دوربین ارس به مکمل کړئ. ورپسې هم 10 کیله په پیکا باندې وکړئ په کلاسیک موډ کې یا په امچلو باندې. تاسو راسره کتلی شئ ګرانو دوستانو. ورپسې هم 4 کیله په ګاډي باندې وکړئ، مثلا 4 نفر ناک او فینش وکړئ په کلاسیک موډ کې. ورپسې هم 2 کیله په شاټګن باندې وکړئ په ډي بیس شاټګن باندې. د شاټګن چې دی په ایرینګل کې پیداویږي ګران دوستانو، تاسو راسره کتلی شئ. او بل هم ګران دوستانو 15 کیله په تمانچه باندې وکړئ. ګران دوستانو تاسو کولی شئ چې دا کیلونه په تمانچه باندې په ټي ډي ایم کې په ډیویډ کې هم کولی شئ. او 1500 وډزه هیډ شاټ دی ګران دوستانو، تاسو سره کتلی شئ. 1500 وډزه هیډ شاټ ورکړئ په کلاسیک موډ کې، مثلا یو 15 نفر ناک یا ډاون کړئ او هیډ شاټ ورته ورکړئ. ورپسې چې دی ګران دوستانو 22 کیله په M7 یا M2 باندې وکړئ په کلاسیک موډ کې، تاسو راسره کتلی شئ. او ورپسې هم ګران دوستانو 5000 ډزه ډیمیج دی په ارینا موډ کې یا په ټي ډي ایم کې، مثلا تاسو 5000 ډزه ډیمیج ورکړئ یا نمبر وولئ. تاسو راسره کتلی شئ. وروستی میشن چې دی ګران دوستانو 15 پیره خپل ملګري ته یا خپل ټیم ته یا د خپل ډلې یو کس ته چې دی وینه ورکړئ. د نورو خپلو خاصه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.